بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې بخیر راغلی وایم. ملګرو، نن ما تاسو لپاره یو داسې کلاس تیار کړی دی په کوم کې چې به زه تاسو ته ښایم چې په انګلیش کې به خبرې اترې څنګه کوئ. نو ملګرو، که غواړئ چې دغه ټول معلومات زده کړئ نو د هغې دپاره تاسو ته درخواست دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو ملګرو، راځئ چې شروع کړو دغه کلاس. What is your name؟ سوال څه دی؟ سوال دا دی چې what is your name؟ ستا څه نوم دی؟ یا ته ورته داسې هم ویلی شي چې your name please. د دې دواړو مطلب دی چې ستا څه نوم دی. My name is اکرم. زما نوم اکرم دی. My name is اکرم. زما نوم اکرم دی. How are you؟ ته څنګه یې؟ How are you؟ ته څنګه یې؟ I am fine, thank you. زه ښه یم، شکریه. یا ته داسې هم ورته ویلی شي چې I am great. د دې دواړو مطلب دی زه ښه یم. Where do you live؟ ته چېرته اوسیږې؟ Where do you live؟ ته چېرته اوسیږې؟ I live in پېښور. زه پېښور کې اوسیږم. I live in پېښور. زه پېښور کې اوسیږم. May I come in؟ یعنې که چېرته ته یو کمرې ته ورتلل غواړې، یو دفتر ته ورتلل غواړې، نو ته به ورته څنګه وې؟ May I come in؟ زه درتلی شم. May I come in؟ زه درتلی شم. Yes, of course, please. او بالکل ته راتلی شي. How old are you؟ ته د څو کالو یې؟ How old are you؟ ته د څو کالو یې؟ I am 20 year old. زه د 20 کالو یم. I am 20 year old. زه د 20 کالو یم. What can I do for you؟ زه ستا څه خدمت کولی شم. What can I do for you؟ زه ستا څه خدمت کولی شم. Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. مهرباني وکړه یو ګیلاس اوبه راکړه. مهرباني وکړه یو ګیلاس اوبه راکړه. Are you ready؟ ته تیار یې؟ Are you ready؟ ته تیار یې؟ Yes, I am ready. او زه تیار یم. Yes, I am ready. او زه تیار یم. یعنې که چېرته ته بیا نه یې تیار نو ته به ورته څنګه وې؟ No, not yet. نه، اوس نه. یعنې زه اوس تیار نه یم. What is the day today؟ نن د څه ورځ ده؟ یعنې که چېرته ته چا نه تپوس کول غواړې چې نن د څه ورځ ده، نو په انګلیش کې به ورته څنګه وې؟ What is the day today؟ د دې جواب څه دی؟ Today is Friday. نن د جمعې ورځ ده. Today is Friday. نن د جمعې ورځ ده. What is the date today؟ نن څومه نیټه ده؟ What is the date today؟ نن څومه نیټه ده؟ یعنې نن څوم تاریخ دی. Today is the 5th of March. نن د مارچ 5مه نیټه ده. Today is the 5th of March. نن د مارچ 5مه نیټه ده. What is the time؟ څه وخت دی؟ What is the time؟ څه وخت دی؟ It is 5:30 am. د سهار 5:30 بجې دي. It is 5:30 am. د سهار 5:30 بجې دي. What do you need؟ تا ته څه پکار دی؟ What do you need؟ تا ته څه پکار دی؟ I am looking for a mobile. ما ته یو موبایل پکار دی. I am looking for a mobile. ما ته یو موبایل پکار دی. Are you tired؟ آیا ته ستړی؟ Are you tired؟ آیا ته ستړی؟ No, I am not. نه، زه نه یم ستړی. No, I am not. نه، زه نه یم ستړی. Are you going؟ آیا ته ځې؟ Are you going؟ آیا ته ځې؟ یعنې ته خپل کور ته ځې؟ Yes, I am going. او زه ځم. Yes, I am going. او زه ځم. At what time you will come؟ ته به څه وخت راځې؟ At what time you will come؟ ته به څه وخت راځې؟ Around 3:30 in the morning. زه به داسې 3:30 بجې درځم. Around 3:30 in the morning.
زه به داسې 3:30 بجې راځم. Is he well؟ آیا هغه روغ دی؟ Is he well؟ آیا هغه روغ دی؟ Yes, he is well. او هغه روغ دی. Yes, he is well. او هغه روغ دی. How to go؟ څنګه لاړ شو؟ How to go؟ څنګه لاړ شو؟ Go by train. پر ریلګاډي کې. Go by train. پر ریلګاډي کې. Who is he؟ هغه څوک دی؟ Who is he؟ هغه څوک دی؟ He is my father. هغه زما پلار دی. He is my father. هغه زما پلار دی. What brings you here؟ ته دلته څنګه راغلی؟ What brings you here؟ ته دلته څنګه راغلی؟ I had some work. زما لږ کار دی. I had some work. زما لږ کار دی. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس په کوم کې چې تاسو ته مونږه انګلیش کنورسیشن یا د انګلیش کې خبرې اترې څنګه کې دغه ټول معلومات درکړه. نو امید لرم چې ډېر څه به مو زده کړي وي. که غواړئ چې دغه رنګې نور معلومات زده کړئ نو د هغې دپاره زمونږ اپلوډ شوي ویډیوګانې وګورئ. یعنې کومې ویډیوګانې یا کلاسونه چې تاسو دپاره مونږ تیار کړي هغه وګورئ. د خدای تعالی په امان.